بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن د دوشنبې ورځ ده او بیا هم د روڼ سهار خپرونه ده. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملتیا وکړئ او خپرونه مو د پام وړ ګرځي. زه حشمت سانکزی یم او زما همکاره حسینه صاحبي ستاسو په درنه چوپړ کې یو. حسینې سهار بخیر. مننه حشمت صاحب، هم سهار په خیر وي. د قدرمنو لیدونکو د هم سهار په خیر وي. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ دوستانو او بیا مو هم نوی سهار او ښکلی سهار پیل کړی اوسي. پوهان تل وایي چې که غواړئ چې ښه ژوند وکړئ، هوسا ژوند ولرئ، نو ښه فکر ورته وکړئ، ځکه چې که چیرې موږ ښه فکر وکړو نو طبعا چې د دې لامل هم کیږو چې ښه کارونه ترسره کړو او کله چې مو ښه کارونه ترسره کړل نو بې شکه چې هم به مو ځان ته یو هوسا یو ښه ژوند جوړ کړی اوسي او هم به مو خپل چاپېریال ته د دې لامل ګرځېدلی اوسي چې هغوی ته هم خوښي، هغوی ته هم خوشحالي او تر څنګ هم هغوی ته هم ښه ژوند او ښه کارونه ورته وکړو. خو که چیرې منفي فکر وکړو تل او د هر کار لپاره هر خبرې لپاره منفي ذهن یا هم منفي فکر ولرو نو بې شکه چې هر کار به مو هماسې ناوړه مخې ته ځي او هیڅ کار کې به بریالیتوب لاسته رانه بله، یو څه چې ډېر زیات مهمه دی په ژوند کې هغه زغم، حوصله او بردباري دی. دا چې حسینې معمولا انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي یعنی یوازې ژوند نشي کولی، داسې انسان به ډېر کم یعنی په ټوله نړۍ کې چې هغه هم یا هم چیرې په نشي توکو باندې روږدی وي او یا هم رواني تکلیف لري. حتی رواني تکلیف هم څوک لري یعنې لیونی وي په مثال کار بالکل چې هغه که چیرې تنها پروت وي، چیرې کومه کنډواله کې کوم ونې لاندې، خو جوړ انسان، سالم انسان دا فطرتا هغه ټولنه کې ژوند کوي، هغه زده کوونکی وي، هغه معلم وي، ښوونکی وي، هغه دوکاندار وي، هغه یو رئیس وي، هغه یو مامور وي، یعنې هر چیرې چې کار کوي یو د کور عادي غړی وي، کور څخه بیرون ځي او طبعا چې ټولنه کې دا چې ځي په ټرافیک بند پاتې کېږي، دوکاندار سره سر خوري، یعنې ټولنه کې فطرتا انسان یو بل ته ضرورت لري، هېڅوک بې نیازه نه دی پرته له الله جل شانو. خو مهمه دا ده چې د ټولو حالتونو سره سره باید صبر او حوصله ولرو. بېشکه چې وایي ان الله مع الصابرین، خدای جل شانو د صابرانو او صبر کوونکو سره دی. موږ یعنې که چیرې د پیغمبرانو انبیاو ژوند ته، صحابه کرامو ژوند ته نظر وکړو، داستانونه ولولو، پرېږدم چې په څومره سختیو او مشکلات کې هغوی ژوند کړی دی. خپله جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې همیشه زه دغه مثال وایم چې یو یهودۍ ښځې به پر ده باندې خځلې ګندګۍ راچولې، یعنې ده به زغم حوصله کوله، بالاخره کله چې هغه ناروغېږي او دا مبارکې پوښتنې ته ورځي تر دې حده پورې. یا هم د ایوب علیه السلام ځان ټول چنجي کوي اما هغه تحمل کوي او شکر وباسي همغه حالت باندې، وایي چې همدا راته مقرره ده. صحابه کرامو ژوند چې وګورئ په غزوات ته چې تللي دي، حالتونه، مشکلات، جنجالونه چې لیدلي. آدم علیه السلام له پیدایښت سره سم چې انسان کله خلق شو، کله چې جنت څخه ویستل کېږي، بې حوا ترې لرې کېږي، هماغه ستونزې، مشکلات، اما دا استغفار کوي، دعا کوي، عبادت کوي. هدف دا دی حسینې چې موږ تاسو ټولنه کې به لیدلي وي هم د ښار بازار کې یا دوستانو هغه کې چې د یوې شېبې بې حوصلګي یو عادي خبره باندې د دوو موټر چلوونکو ترمنځ، د دوو زده کوونکو ترمنځ، د دوو ورونو ترمنځ یا د دوو خپلوانو یا بیګناو ترمنځ حتی د انسان ژوند پکې ګواښل شوی دی. یعنې عادي موضوع باور کړئ، داسې حالتونه موږ لیدلي چې یو موټر بل موټر ته حیران کړی دی او هغه اعصاب خراب، بیا یو دقیقه حوصله نه کړې، که چیرې ځان اچولی زه حرکت به یې کړی و، اما دا رجسټر د بل نفر یې وهلی، د نفر خپل ژوند لاس ورکړی او ټول عمر یې بندیخانې کې شوی. کاشکې اوس انسان انفرادي ژوند لري چې وایي زه تنها یم، خو که چیرې بندي شوې یو ستونزې کې لاړې، مور ده، پلار ده، که چیرې واده کړی، ماشومان د کورنۍ ټول غړي ورسره په تکلیف وي، ټول غړي ورسره په دردسر وي. بنان بالخصوص ځوانان راځئ چې دا فقط نظر دی، حوصله وکړو، زغم وکړو او که چیرې څوک یو بده خبره راته کوي، کنځلې کوي، حتی وار کوي، که چیرې واقعي مسلمان او د یعنې سم انسان ځانګړو ده کې هېڅکله ضعف نه دی، یعنې دا د قوت نښه ده، دا د یعنې یو ښه نیت نښه ده او دا د یعنې د نارینه‌توب یوه نښه ده چې حوصله وکړه. خیر یو خبره چا بده وکړه تحمل یې کړئ، موضوع تېره کړئ. خو که چیرې هم د عادي موضوع جګړه وشي، بیا خبره تر برچیو، تر توفانچیو، تر جنجالو ورسېږي، هماغه ده چې دواړه طرف متضرر کېږي. راځئ چې حوصله ولرو او مطمئن اوسئ که چیرې په حق کې مو بې انصافي هم کېږي، خدای جل شانو حتما موږ تاسو ته اجر راکړي. البته بې له شکه او په پای کې به بیا هم وایو که چیرې موږ په دغه هڅه کې اوسو چې بل څوک موږ ته زیان ونه رسوي یا هم بل څوک د موږ په وړاندې بد کار ترسره نه کړي او ښه موږ ته راورسوي، نو دغه هڅه باید وکړو چې موږ هم بل چا ته زیان ونه رسوو. کله چې هر چا په خپل زړه کې دغه هوډ ولري نو بې له شکه چې هېڅکله به مضر کس به په ټولنه کې ونه اوسي.
لیدونکو بیا هم په خیر راغلی او یو ځانګړی سلام هم هغو هیوادوال ته چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي. دا چې یوه ښځه 40 ساعته په خپل کور کې وي او ترڅنګ هم ټوله ورځ یا هم شپه د خپلو ماشومان سره تېرېږي، د کور هغه چارې ورته معلومې دي چې څنګه باید مخې ته یوسي او ترڅنګ هم هغه توکي چې په کور کې ضرورت ورته کېږي یا هم اړین دي په هغه په اړه هم یوه ښځه معلومات لري، ځکه چې نارینه تل د کور څخه بهر وي، د کور څخه بهر یا زده کړې کوي یا هم وظیفه اجرا کوي. نو بیرته دا راګرځي چې یوه ښځه څنګه کولی سي که چیرې خاوند کم معاش ولري یا هم ډېر معاش ولري او که چیرې خپله دا ښځه هم د باندې دنده ولري، وظیفه اجرا کړي، نو څنګه کولی سي چې هغه د خپل کور په اقتصاد کې دا ونډه واخلي او ترڅنګ هم وکړی سي چې د میاشتې تر اخره پورې هغه کوم معاش چې دا اخلي یا هم خاوند اخلي هغه صرفه کړي او ترڅنګ هم خپل ژوند په خوښۍ او خوشحالۍ باندې مخې ته یوسي. بې شکه چې یوه ښځه د کور هغه اساسي او مهمه رول په کور کې لوبوي او دغه مسؤلیتونه هم ډېر یوې ښځینه پورې اړوندېږي. دا چې اوس یوه پیاوړې ښځه څنګه کولی سي چې دغه مسؤلیتونه په سمه توګه اجرا کړي، په همدې تړاو مو د پوهنتون استاد شبنم صالح ته بلنه ورکړې ده. استاد سلامونه، سهار بخیر. تاسو ته نیکمرغه ورځ غواړم او ښکلی سهار مو بخیر. کورمدان، معمولا په ټولنه کې عام خلک په دې اند دي، بالخصوص کورنیو کې چې ښځیناوې ډېر ستر رول لوبولی سي د کورنۍ په اقتصاد کې. تاسو څومره موافق یاست؟ زه فکر کوم دا تنها نه د عامو خلکو نه بلکې دا د اقتصاد د علماو نظر هم ده. اساسا د هغه زمان چې هغه څوک چې اساسګزار ده د علومو ارسطو په وخت کې علم یې په درو برخو ویشی. یو برخه یې ول هغه څه چې د انسان په داخل کې هغه چارې تنظیموي، د هغې نوم اخلاق کې. خو هغه بله د علم هغه شعبه چې ده ورته تدبیر منزل نوم کېښود. تدبیر منزل هغه چارې چې د کور په منځ کې چارې سره تنظیموي. بل یې ویل د ټولنې او د دولت ترمنځ اړیکې چې ټینګوي سي، هغه ته سیاست نوم ورکړو. تدبیر منزل چې نن یې موږ د اقتصاد په نامه یادوو، ارسطو تر ټولو ښه هغه څوک چې تدبیر منزل کولی سي، اقتصاد کولی سي، مېرمن ده. له هغه وخته تر دا نن ورځو پورې چیرې که موږ هر تیوري د اقتصاد ته ورسو، ټولو په دغه نظر دي چې مېرمن تر نسبت نارینهو ته ډېر ښه کولی سي اقتصاد وکړي. په څه دلیل؟ مثلا که تاسو یو وړ دلیل راوړئ، تاسو بازار ته یو نارینه او یو مېرمن بوځئ، نارینه معمولا غواړي یو څه زر راونیسي، هېڅ حوصله نه لري چې ډېر وګرځي او هېڅ د جګړې حوصله هم نه لري. ولې مېرمن یې څه غواړي؟ مېرمن یې غواړي چې یو ښه شی لاسته راوړي او هغه په ارزانه بیه لاسته راوړي. دا د اقتصاد اصول دی. معاصریت او مثمریت دوه اصله دي په اقتصاد کې. یو څه تاسو په کمو پیسو، په کمو منابعو او په ښه توګه لاسته راوړئ. دا د اقتصاد دوه ډېر مهم اصل دي. نن دولتداري، اقتصاد ټول په دغه دوه اصلو ولاړ. نو په دې اساس که موږ راسو هغه د اقتصاددان یا هغه څوک چې کولی سي ښه اقتصاد وکړي په کورنۍ کې، دا به زه فکر کوم یو منل شوی حقیقت وي. او فکر نه کوم څوک د مخالفت وکړي چې نارینه ښځینه نسبت نارینهو ته ښه کولی سي اقتصاد. بله استاد، ډېری ښځینه کله چې خاوند یې بېکاره وي یا هم داسې ځای کې وظیفه یا دنده اجرا کړي چې هلته کم معاش ولري، بیا هغوی تل په کور کې جګړې راځي، تل یعنې د خوښیو شیبې پکې نه معلومیږي، تل دوی جنګ کوي چې ستا معاش کم ده او زه نسم کولی چې د کور دغه اړتیا وړ کوم توکي چې د ده راپوره کړم. اوس یوه ښځه څنګه کولی شي په هغه صورت کې چې هم که خاوند ډېر معاش ولري که کم معاش ولري د کور اقتصاد سم مخې ته بوځي؟ موږ به دوه حالته سره بیل کړو. یو هغه حالت دی چې مېرمن دنده نه لري، تنها هغه منابع چې کور ته راځي هغه نو مصرف کوي. یو هغه حالت دی چې ځینې وخت مېرمنې ځي کار کوي یا خپله د فیصله د مصارف ته وګوري. یعنې په دوو لارو مېرمنې کولی شي. یو هغه حالت په دې حالت کې مېرمن کولی شي ولاړ شي خپله دنده ترسره کړي، یا د باندې یا مثلا نن ورځ ضرور نه دی چې څوک د باندې ځینې کورنۍ دې نه غواړي چې مېرمنې د باندې کار وکړي. نن ورځ لازم نه دی چې تاسې له کوره ووځئ کار وکړئ. نن تاسې هر چیرې چې ځئ د مدیریت نوی تیوري دا ده وایي تاسې له یو چا نه نتیجې وغواړئ. مه غواړئ چې هغه راشي سهار 8 بجې دفتر ته او تر 4 بجې تاسو سره کار. نن تاسې مثلا ګورئ زموږ په ګاونډ کې هند او پاکستان ته ډېری ډرامه لیکونکي او فلم لیکونکي مېرمنې دي، هغه په کور کې هغه سکرپټ لیکي او لیکي، هېڅ ضرور نه تاسې ولاړ شئ. یا مثلا تاسې راځئ نن ورځ د لاسي صنایعو ته، مثلا تاسې راځئ د خوراکي موادو ته، مثلا تاسې راځئ د نن ورځ د آی ټي نړۍ د آی سی ټي کې ډېری پروګرامونه کور کې ډیزاینېږي، راپورونه لیکل کېږي. مثلا تاسې په مسلک کې کولی شئ تاسې ګزارش ولیکئ، له کوره یې ولیکئ. یعنې ضرور هم ده. یو دا حالت چې ښځې په دې توګه کولی شي کار وکړي او وکولی شي د کورنۍ په اقتصاد کې سهم ولري. او بل دا طریق ده چې ما له مخه هم وویل چې ښځې نسبت نورو ته ډېر ښه کولی صرفه جویي وکړي. صرفه جویي کول د یوې مېرمنې لپاره د کورنۍ په منابعو کې دا تر نارینهو ډېر ښه کولی شي. په دې اساس د صرفه جویي په اساس مېرمنې کولی شي د کورنۍ په اقتصاد کې که منابع کمې وي هغه په بهترین شکل سره تنظیم کړي. اوس په څه شکل که عامیانه ووایي معمولا ځینې
کورنۍ کې ښځې دي یا ښځیناوې دي چې هغوی که چیرې یو خواړه جوړوي یعنې ډېر کم خوړو څخه ډېر کم امکاناتو څخه یو څه ښه منظم په سلیقه جوړوي. ځینې بیا برعکس اسراف ډېر کوي او چې هر چېرې وګورئ غوړي په دوشوي کې وي، لوبیا په دوشوي کې وي، میاشتې 5,000 لوبیا اخلي او هغه ختموي. زموږ هم یو کار دی، هغه لوبیا یې ډېره خوښېږي او هر چېرې چې واده یې کېږي اجمل جان همیشه وایي زه باید حتما یو دوه جوړه کالي باید کورنۍ ته واخلم. یو مثال دی، بېلګه ده. یعنې دغه خپل رول درلودلی شي. یعنې ځینې په دې اندي که د خاوند معاش کم وي یعنې پیسې کم وي خو که ښځې اقتصاد وکړي بل ورځ هغه لپاره یو سرمایه جوړولی شي پس انداز او که وینې کړي په څه شکل کوی شي او چا چې نه دي کړي اوس کوی شي پایلې کړي. ولې نه؟ دا خو تنها هغه چا په درک او په استعداد په لوړولو پورې اړه لري. ځینې وخت هغه بیا بېل لاملونه څنګه یو ټولنه مصرفګره راځي. افغانستان داسې پوهېږي چې مصرفګره ټولنه ده. یو له عواملو دې چې موږ مصرفګرا یو د بهرني سریالونو او فلمونو نشرول چې هغه د موږ په مصرفګرایي باندې یو بل تاثیر لري. مثلا تجارتي اعلانونه دا راځو چې ځینې وخت دغه اعلانونه او سریالونه دا دې باعث کوي چې مېرمنې ډېری دې ته مصرفګرایي ته ډېر زیات لاړ شي. زه فکر کوم که تاسې وکولی شي یو درک را ایجاد کړئ. دا درک په دې معنا چې یو څوک د خپل خاوند درک کړي چې هغه 8 ساعته یا 10 ساعته کار کوي او ستړی او په دې او هغه نهایي زحمت د دې لپاره بس چې کورنۍ خوشحاله اوسي. زه فکر نه کوم چې خوشبختي دې په پیسو واخیستل شي. هېڅ زمان خوشبختي په پیسو نه اخیستل. که موږ دغه قناعت رامنځته کوو، موږ دغه درک رامنځته کوو، زه فکر کوم چې اقتصاد به موږ ته لومړیتوب ونه لري او موږ کولی شو په ډېرو کمو منابعو باندې ډېر څه رامنځته کړو. اساسا تاسې که زه هغه بخصوص اشپزي تاسې یاده که زه اشپزي کې مثال درکړم، و اشپزي هغه علم یا هنر نه ده چې تاسې وکولی شئ په ډېرو منابعو باندې ډېر شی رامنځته کړئ. په ډېرو کمو منابعو ولې طریقه یې باید سمه وي چې تاسې کولی شئ ډېر ښه رامنځته کړئ. داسې که نورو دغه ته راسو، زه فکر کوم د درک لوړول او عامه پوهوی چې موږ لوړ کړو چې دا مصرفګرایي بخصوص یو هېواد ته چې تجارتي بیلانس یې منفي 8 وي دا نو په څه معنا ده؟ زه فکر کوم په دې طریقه کولی شو چې موږ دغه وکړو، دغه مصرفګرایي راټیټه کړو. هغه زموږ همکار اجمل نوري وایي چې هغه ده دغه جمعې شپې ته دوستانو واده دی وایي مېرمن وایي چې 2-3 جوړه کالي باید واخلم. څه رقم وکړم چې هغه اقتصاد مې کنټرول شي؟ زه فکر کوم یعنې کله ناکله خپله مېرمنې دې لامل کېږي ډېر فشار راوړي ځکه هغه هم چشمي یا نور مسایل وي افراد کوي په یو څه کې دوی ته باید څنګه قناعت ورکړی شي؟ دا منم چې که موږ راسو یو کلي وکړو نه سوی کولی چې ټولې مېرمنې ډېر ښه صرفهجویې دي یا ټول نارینه ډېر پر مصرف په مېرمنو کې هم ځینې کسان شته چې دوی له مصرفګرایي نه دغه اخلي په اصطلاح مصرفګرایي نه ډېر زیات کار اخلي. دا چې عملي توګه ما ورته یوازینۍ لار چې موږ کولی شو دغه له قناعت کول دي او دا چې موږ په خبرو کولو سره هغه دې ته تلقین کړو چې دا اصلا دا چې یو محفل کې یو څوک 4-5 جوړه کالي اخلي دا اصلا په اصطلاح هغه های کلاس نه ده. های کلاس هغه ده چې ته یوه جوړه کالي واخلي ولې هغسې کالي واغوندي چې څوک یې ونه لري په خیر کې. یعنې یو دریک مو یو متل هم لرو چې تاسې پاک واغوندي ولې هېڅ وخت هغه جنده پوه شو ګنده نه په دې اساس یعنې ضرور نه ده چې موږ په هر محفل کې نوي کالي واغوندو ولې هغه څه چې پاک واغوندو هغه موږ ډېر ښه په اصطلاح ښه ښکارولی شي نسبت دې ته چې موږ ډېر نوي کالي واغوندو ولې یو داسې کالي نه وي چې موږ وکولی شو موږ شخصیت نمایندګي وکړو. بله استاد زموږ په ټولنه کې ډېری هغه وګړي ژوند کوي چې بخصوص ښځینه چې د سواد کچه ټیټه ده یا هم اصلا زده کړې نه دي کړې. اوس هغه کسان چې مرکز ته راغلي دي یا هم که چیرې په ولایتونو کې زموږ ښوونځي د نجونو جوړ سوي دي ښوونځیو یا هم د استادانو یا هم د وزارت یا د معارف وزارت دنده څه ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره په دې کې نجونو ته ځکه چې حتما د یوه کور نه خو به 2 نجونې یا 3 نجونې یا هم هغه نجونې چې سبا ته به خپله هغوی د بل چا د کور مېرمنه کېږي یا به میندې کېږي هغوی ته وپوښوي چې دغه د اقتصاد یا هم دغه د ښځو د کم لګښت په هکله دوی ته پوهاوی ورکړي. دا خو زه فکر کوم یوه اوږده پروسه وي. مثلا که موږ اوس راسو دا خو وزارت معارف یو بېل مسله ده ولې اوس موږ ډېری اکثریت بېسواده یا کم سواده مېرمنې لرو د دې لپاره باید څه وکړو؟ لومړی باید دغه دپاره حداقل تخنیکي زده کړې موږ رامنځته کړو چې دا تخنیکي زده کړې کیدای شي چې 6 میاشتې تر 2 کلو پورې وخت ونیسي. هغه کافي سواد هم د دې لپاره لازم نه ده. مثلا ډېری پروژې تاسې اوس ګورئ چې کار کوي مثلا مېرمن ته د اچار جوړونې د مربا جوړونې تاسې ګورئ افغانستان ډېر طبیعي منابع لري ولې موږ نسو کولی دې نه یا په کافي توګه یا په هغه سمه توګه کار وکړو. مثلا موږ کولی شو جوس جوړونه ډېر عادي کار ده مېرمنې په کور کې هم کولی شي او حداقل په کلي په سطحه باندې یو وړه شان فابریکه هم رامنځته شي چې مېرمنې کولی شي هلته کار وکړي. پر علاوه د دې د لاسي صنایع بخصوص د ولایاتو د مېرمنو دپاره یا هغه کسان چې عمر یې د دې نه تېر وي چې نور زده کړې نه سوی کولی د هغو دپاره دا د لحاظ اقتصادي لحاظ دا ډېر زیات زر لاسته راوړنه په دې اساس که تاسې په یو چا باندې سرمایه‌ګذاري کې 14 کاله هغه مکتب وي 14 کاله
وروسته له تحصیلاتو بیا دی کولی شي اقتصادي منابع رامنځته یو څوک چې عمر 40 کاله وي هغه دا بخصوص زموږ ټولنه کې فکر نه کوي زه د 14 کال درس وایم بعد لغه بغیر اساسي پر دې لپاره دا کړ ولې هغه کسان چې په سن یې اور او مکتب ته ځي او د دې په غواړي چې زده کړه وکړي د هغو له لحاظه وزارت معارف فکر کوم چې ژوندي مثالونه راوړي ډېر ښه به وي نن ورځ تاسې مکتب په مکتبونو کې ګوري ژوندي مثالونه د اقتصادي هغه کسان چې په اقتصاد په سطحه کې ډېر موفق وراوړل کړي بر علاوه د دې تاسې کولی شئ چې عملي ټولګي رامنځته کړي عملي ټولګي په دې معنی تاسو یو ګروپ د نجونو ته ډېره وړه پروژه ورکړي چې ورسې هغه عملي کړي په هغه اساس د دې عملي تخنیکي زده کړې مې لوړې ځي او د دې کولی شي په خپل ځان باندې اعتماد په نفس هم رامنځته کړي یعنې ډېر بېلابېلې لارې شته ما یو دوی مثال راوړو د دې طریقه موږ کولی شو د هغو په اصطلاح هغه اقتصادي توانمندیانې نورې هم زیاتې کړو ګرچې په کلیو او بنډو کې په نسبي شکل هلته هغه سیستم هماغه هم جوړ دی چې ډېری ښځینه وي کور کې غواګانې یا مال ساتي هم چرګان ساتي هګۍ خرڅوي او منبع د عاید ځان ته جوړوي خو په ښارونو کې معمولا هغه څه چې مروج دي په ځینو مواردو کې یا هم د خیاطۍ ده چې خیاطي کوي ښځینه بیا هم نانوایي جوړوي یا بیا هم نور ځینې کوي معمولا په ځینو کورنیو کې خاوند کې اقتصاد هم ټیټ وي امکانات کوي دغه یو نوه شرم آر بولي چې وایي دا به خلک راته وایي چې والا مېرمنې پیسې ګټي یا مېرمنې کار کوي په دې اساس نظر اخلو دا خو یو فرهنګي عنصر ده په اصطلاح په موږ ټولو کې چې موږ یو خو د مذهبي لحاظ هم دا راځي او د قوانینو له لحاظ هم چې هغه د کورنۍ مالي مسؤلیت د نارینهو پر غاړه ده دا موږ ته داسې فکر را ایجاد کړی ده او اصل هم دا ده چې وایي هغه څوک چې پیسې لري هغه په کورنۍ کې حکم کوي نارینه داسې فکر کوي که د دوی د اقتصادي حاکمیت د دوی له لاسه ووته او ښځینه خپل اقتصادي خپلواکي ته ورسېد نور به د دوی له اوامرو نه اطاعت نه کوي نو دغه یوه ویره که موږ له نارینهو نه لرې کړو چې ګډ ژوند په دې معنا نه دی چې تاسې امر وکړئ یو څوک ستاسې غلام وي بلکې ګډ ژوند په تفاهم رامنځته کړي او دا تفاهم په هغه وخت کې رامنځته کېږي چې تاسې مساوي دواړو ته حقوق دواړو ته په یوه سترګه وکتئ نه د غلام او امر په سترګه زه فکر کوم که دغسې موږ په عین زمان کې چې د ښځو ذهنیت ته کار کوو د نارینهو ذهنیت هم دې ته هم کار وکړو چې هېڅ وخت دلته د امر و مادون رابطه نه ده بلکې د دغه رابطه ده چې په مساوي لیول باندې ده زه فکر کوم په دې اساس به موږ وکولی شو چې د دې فکري لحاظ دې تغییر ورکړو دا کولی شي عملي نتایج هم ولري که موږ په جبر باندې یو څه تطبیق کړو هېڅ وخت نتایج لاسته نه راوړو په دې اساس که موږ فکر ته کار وکړو زه فکر کوم ډېر مؤثر وي بله استاد په وروستیو کې که چیرې په کورنۍ ته موږ راستو طبعا چې هلته ورور ده هلته پلار ده او هلته د یو چا خاوند ده اوس دته څه پیغام لري چې دوی څنګه کولی شي چې په خپلو خور په خپلې مور یا هم په خپلې مېرمنې باندې باور ولري چې هغوی هم کولی شي د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي او یوې مېرمنې ته چې هغه هم خور کېدلی شي هم مور کېدلی شي هم د یو چا مېرمنه کېدلی شي هغوی ته څه پیغام لري چې څنګه هغوی باید هغه ژوند په داسې ډول مخې ته بوځي چې هم خوشحاله ژوند ولري او هم د کور د اقتصاد په پراختیا کې ونډه واخلي ما نه پوهېږم یو ویډیو ده شاید تاسو ټول بلدلې هغه څوک یو عنوان یې داسې هغه څوک چې 40 ساعته کار کوي ولې هېڅ مزد نه لاسته نه راوړي تاسې که موږ په یو عمیق درک سره کینو تنها یو ورځ داسې فکر وکړو چې د موږ د کور د مېرمنو وکړو چې سهار له 6 بجو دوی راکیني تر ماخستنه پورې دوی څه کارونه کوي مثلا که دا د هرې برخې په اصطلاح هغه مزد موږ اضافه کړو د یو اشپز مزد موږ بیل کړو د یو څوک چې ماشومان ساتي دغه مزد موږ بیل کړو د یو څوک چې صفایي کوي دغه مزد موږ بیل کړو د یو څوک چې تاسو ته په اصطلاح تاسو ته توجه کوي تاسو کالي مینځئ تاسو د دې مزد بیل کړو او هغه څوک چې تاسو کینی خبرې کوي دغه مزد بیل کړو تاسو دا راجمع کوئ بیا وګورئ چې څومره مزد به مجبور یاست تاسو په میاشت کې معاش ورکوئ په دې اساس نو تاسو وګورئ یو نارینه په ټولنه کې 2 روله لري ولې د ښځې 3 روله لري نارینه تنها هغه څه دي چې منابع لاسته راوړي ولې تاسې د ښځینه کارونه وحسابوئ یعنې که موږ عملي داسې فکر وکړو او دا د ښځو کارونه چې کوي مثلا تاسو له مخې د کلي د بانډو کارونه کوي ښځې هلته په کروندو کې کار کوي که غواګانې ساتي کار ډېر کوي ولې مزد نه لري دا د مزد ورکول په دې معنا چې داسې موږ ته د هغه بر علاوه چې موږ اقتصادي خپلواکي لاسته راوړي مېرمنې فکري خپلواکي هم لاسته راوړي یعنې تر هغه وخته چې موږ له فکري لحاظه وده ونه کړو هېڅ وخت موږ عملي نتایج لاسته نه راوړو شاید په اصطلاح په جبر باندې په یو چا باندې یو څه وکړئ ولې په نتیجه به بعد له یو څه وخته بعد صفر یعنې زما په نظر تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې اول خو موږ زده کړې وکړو او دویمه لاره دا ده چې موږ هغه عملي په اصطلاح آګاهي خلکو کې رامنځته کړو هغه پوهاوی رامنځته کړو چې دوی هم دوی ته عملي مثالونه ورکړو مثلا موږ په خصوص د 40 کاله جګړه کې ډېره مېرمنو خپل خاوند او هغه څوک چې د مالي متکفل و هغه یې له لاسه ورکړی دی
ډېری موږ عیناً وینو چې د خپل اولادونه هم مور ته مور شوې هم پلار شوې ده. نو که داسې مثالونه موږ خلکو ته وړاندې کړو، خلک په فکر کوم چې دومره درک خو لري چې پوهېږي چې ښځې کولی شي د کورنۍ په اقتصاد کې رول ولري. بهرحال هغسې رول ولري، کولی شي په عین وخت کې هم پلار شي هم مور شي. دا ډېره زیاته سخته ده یو پلار دپاره چې هم زمان مور شي او پلار شي، ولې مور دا کولی شي. بله، ښه خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، زه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. قدرمنو لیدونکو، په افغانستان کې 3 یا 4 لسیزو جګړو د نورو میراثونو ترڅنګ ډېر زیات شمیر معلولین او معیوبین هم په میراث پرېښي دي. اوس هم دغه 2 لسیزې جګړه دوام لري. اوس هم هر ورځ چاودنې، هر ورځ د ماینو چاودنې، ځانمرګي بریدونه، هوایي بمبارۍ د دې لامل کېږي چې زموږ ډېری شمېر هېوادوال هم په شهادت ورسېږي او یا هم د خپل بدن یو غړی د لاسه ورکړي. خو د دې ټولو سره سره دا چې که څوک د بدن یو غړی یا خپه یا لاس یا سترګه یا د بدن نور غړي له لاسه ورکوي، خو بیا هم هغه هیله او امید د لاسه نه ورکوي، مبارزه کوي او دوی هڅه کوي، کار کوي، کورنۍ ته نفقه راوړي او یا هم په ټولنه کې خپل مسؤلیت چې هغه ټولنې ته او هېواد د خدمت کول دی هغه ترسره کوي. او د قانون پر اساس هم کوم قانون چې موږ تاسو په هېواد کې لرو، دوی ته هغه معیار ټاکل شوی چې څومره سلنه دوی کولی شي په حکومتي ادارو کې جذب شي، او ان تر دې چې داسې موارد ویل کېږي چې دوی باید له دې وروسته په ولسي جرګه کې په نورو برخو کې دوی خپل استازي ولري، دوی فعالیت وکړي، ځکه حداقل دوی نه تنها دا چې د معلولینو معیوبینو غږ پورته کولی شي، دوی د یو ټولنې د نورو سالمو افرادو په توګه دوی کولی شي د ټولنې ناخوالې، ستونزې او مشکلات دوی ووایي. یعنې دوی همیشه په دې اند دي چې هېڅکله د یو لاس نشتون یا خپې نشتون یا سترګې نشتون د دې لامل نه کړي چې دوی مبارزه وکړي. دوی فکري مبارزه لري او دوی په خپل فکر سره، په خپل منطق او استدلال سره کولی شي د ظلم بېعدالتۍ پر وړاندې ودرېږي. موږ په دې خپرونه کې وغوښتل چې د همدغو قدرمنو هېوادوالو څخه چې دوی خپل امید هیله لاسه نه ده ورکړې، دوی مبارزه کوي په بېلابېلو برخو کې او فعاله دي، دوی خپرونې ته راوغواړو. 2 تنه قدرمن میلمانه لرو، هر یو ښاغلی اسدالله کاموي د ځوانو معلولینو ټولنیزې شورا مشر یا رئیس، او همدارنګه قاضي صاحب احمد راشد مبارز د ځوانانو د پارلمان د معلولینو د کمیټې رئیس موږ سره په سټوډیو کې میلمانه دي چې په ټولو کې به په هېواد کې د معلولینو معیوبینو پر وضعیت او ستونزو خبرې وکړو. دواړه ستړي مه شئ، کاموي صاحب تاسو او قاضي صاحب تاسو، کور مدان خیر. خوشحاله اوسئ. په پیل کې تاسو ته کاموي صاحب ښه راغلاست وایو، او که دا راته ووایي چې اوس په افغانستان کې د معلولینو وضعیت په څه حال کې ده او دوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومړی د شمشاد ټلویزیون د درانه مشرتابو تاسې درنو لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه د تله سلامونه وایم، او زه لري چې د شمشاد د مشرتابه نه خاصه مننه وکړم، ځکه شمشاد یو ناپیولی ملي ټلویزیون دی او همیشه هغه اقشارو ته چې هغه آسیب پذیر دي او د افغانستان د 4 لسیزو جنګونو اصلي قربانیان دي، موږ ته یې خاصه توجه کړې او په ډېرو حساسو وختونو کې یې زموږ غږ جي کړی دی. راځو دې خبرې ته چې په افغانستان کې معلولین دا مهال څه ستونزې لري. تاسو ته معلومات دی، الحمدلله اوس د نظام 3 ګونې قواوې جوړې دي او دلته یو ساختار وجود لري، ولې متاسفانه ستونزې او مشکلات په خپل ځای باندې یو څه پاتې دي. بهتره معلومات د تاسو ته د تعلیم د برخې نه شروع کوم چې د انسان سرنوشت ساز پړاو د دې ځای شروع کېږي. زموږ ډېر معلولین وروڼه او خویندې دومره په مایوسانه شکل باندې په ټولنه کې ژوند کوي، دوی چې کله د مکتب یا د ښوونځي په شرایطو باندې جوړ شي دوی هیڅ ډول لاسرسی نه لري. متاسفانه داسې وزیر صاحب معرف ته رانغی چې هغې سره دا درک او درک وجود ولري چې معلولین هم د دې ټولنې اقشار دي او معلولیت دوی ځان ته خپله نو انتخاب کړي. د جنګونو، مهاجرتونو او نورو بدبختیو له امله عواملو له وجې نه دوی ته معلولیتونه په نصیب شو. ډېر معلولین دي په ټولنه کې اکسیسیبیلیټي نه لري، نشي کولی 2 او 3 پوړ ته دوی جګ شي او دوی ښوونځي ووایي. همدا ده چې ډېری هغه معلولین چې هغه ځوان معلولین دي او د تعلیم په برخه کې هغوی په شرایطو جوړ دي د سټرس او د ډپریشن ناروغیو سره چې دوی مواجه دي. همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت په برخه کې ډېری معلولین پوهنتونونه تاسو ته معلومات نه لیفټ لري نه ریمپ لري او نه نور داسې سهولتونه لري او داسې یو شمېر بادر که مشران چې هغوی دا انګېرنه په نظر کې ونیسي یا تجاران زموږ ملي چې هغوی یو پوهنتون داسې جوړ کړي چې د ټولنې د ټولو اقشارو لپاره هلته پکې زمینه سازي شوي. زه لري چې زه خاصه تشکري وکړم د خورشید پوهنتون د مشرتابه نه. په افغانستان کې یوازینی پوهنتون چې هغه د معلولینو دپاره اکسیسیبیلیټي لري هغه د خورشید خصوصي پوهنتون دی. د خیرخانې مینې د لبیجر په څلور لارې کې موقعیت لري او ډېری معلولین یې ملته چې دی رایګان جذب کړي دي
هلته لیفټ هم شته او ریمپ هم شته دی. او رئیس او مشرتابه یې دومره دلسوز او زړخوږي انسانان دي چې خپله څو تنه معلولین زه یې په موټر کې وړم راوړم، هغوی خپله دا معلولین ما سره کوزوي په ویلچیر کې تر ریمپ او لیفټ یې خپله رسوي، بیا د لیفټ بټن ورته وهي هغوی پورته ځي. نو خو د دې تر څنګ په دولتي کې مونږ وایو چې مشخصا یو ښوونځی یا یو پوهنتون نه ده جوړ سوی؟ نو په دغه برخه کې موږ مشخص نه غواړو چې موږ ته ښوونځی او پوهنتون جوړ شي، ځکه سوشل انټیګریشن یا اجتماعي مشارکت زموږ مسلم حق دی. زموږ معلولین به فزیکي ناتوانایي نه لري، دې کې شک نشته دی. د وخت ناخوالو مخکې مې عرض وکړو دا ته سلب کړي، ولې په بیولوژیکي برخه کې موږ ته یو نوع مایوسي راځي. فرضاً زه استانګزی صاحب، زه همدا اوس درېیمه فاکولته ده زما چې زه یم، سیاست مې درېیمه فاکولته ده. زه د نورو ډېرو ځوانانو نه ډېر موافق یم، سره دې په کورنۍ کې 15 تنه لرم خپې لاسونه نه لري، ولې هېڅ وخت زما د مایوسۍ باعث نه دی ګرځېدلي. که چېرته معلولین د انزوا خواته ویسو او یو خاص ځای ورته انتخاب کړو، زه فکر کوم دا د هغوی لپاره خپله یو د حقارت په سترګه لیدل دي ورته. همدارنګه په اقتصادي برخه کې په اقتصادي زیربناو کې دوی لپاره کار نه دی شوی. په سیاسي مشارکت کې په کار دا وه چې په راتلونکي لویه جرګه کې زموږ لپاره خاص او ونډه راکړل شي، څو د اساسي قانون په تعدیل سره موږ د مشرانو جرګې د انتصابي سناتورانو شمېره زیاته شي، 2 تنه انتصابي سناتوران لرو. همدارنګه د ولسي جرګه کې چې د کوچیان صاحبانو دپاره 10 چوکۍ یا کرسۍ مختص شوي دي. همدارنګه په زونونو کې زموږ معلولینو لپاره هم یو چوکۍ مختص شي، څو اجتماعي عدالت تامین شي او په ټولنه کې ناخوالې ختم او سوله او عدالت تامین. بالکل ډېر منطقي پر ځای خبرې. مبارک صاحب، تاسو د ځوانانو پارلمان کې د معلولینو معیوبینو د کمیټې مشر یاستئ، کله چې هلته مو څنګه لاره پیدا کړه او هلته تاسو سره برخورد په څه ډول دی؟ څومره امکانات درته برابر دي او څومره ستاسو له قشر څخه هلته کسان جذب شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکری از تلویزیون خورشید که به ما فرصت دادن، شمشاد میبخشن، تلویزیون شمشاد که فرصت دادن که صدای آسیب پذیرترین قشر جامعه را ما بلند بسازیم و با تقدیم سلام با شما و با بینندگان عزیز. ما ابتدا میخواستیم همین که شما گفتید چی رقم شد که ما اوجا جذب شدیم. بله. ما ابتدا همین خیمه را که بر رهبری کاموی صاحب ما برافراشتیم در پیش پارلمان البته قدیمی، ما توانستیم که مشاورین خود در بعض ادارات جابجا بسازیم و همین تا تلاشا و سعی بود که ما توانستیم البته بر رهبری کاموی صاحب توانستیم که در پارلمان جوانان را پیدا کنیم 3 تن که یک برادر ما نابینا هستند، حکیمی صاحب معزز است و صبری اندر است و خود ما هستیم که در اوجا راه پیدا کردیم. که البته ما 3 نفر باز یک کمیسیون داریم که در ارتباط ما میتونیم مشکلات خود از مجرای امی 5 روزه که ما به ما تخصیص داده میشه هر 6 ماه بعد ما صدای خود در اوجا بلند کنیم که مشکلات ما بسیار زیاد است در این عرصه و همین مبارزات بود که باعث شد ما در اوجا راه پیدا کنیم. چقدر شما مطمئن هستن بالای خود که حداقل شما نمایندگی خوبی از این قشر کردن میتونین؟ با وجود از اینکه پارلمان جوانان که یک پارلمان آموزشی است، مسلمیار صاحب معزز که از طریق رسانه ما ازشان تشکری میکنیم که بسیار همکاری جدی با پارلمان جوانان دارن. اوجا وزیر صاحبا را مجبور میسازن که اوجا حضور بیابند، با جوانان اعتماد ببخشند که وزیر صاحبا با یا قدر به دیده قدر بنگرن و سوالات ما پاسخ میتن. باز او با وزیر صاحبا تعلق داره که چقدر با قانون پذیری تمکین میکنن، چون صدای ما تنها قانون است. وقتی ما میگیم که مکاتب پانتونا اما آماده باشه به دسترسی به معلول مطابق ماده 25 قانون حقوق امتیازات معلولین که رمپ و لفت داشته باشه، این به خود وزیر صاحب تعلق داره که وزیر صاحب معارف یا تحصیلات عالی چقدر بودجهش تخصیص میده به رمپ سازی و لفت سازی. حداقل ما پیشنهاد داشتیم به وزارت معارف که اگر شما بودجه از این نداری که لفت و رمپ جور کنه، حداقل شما توانایی یک رمپ جور کردن خود داره که رمپ جور کنه و معلوله که صنفش بالا میره تو اگر منزل 3 باشه، به خاطر از اینکه در نمو صنف یک معلول وجود داره، همون صنف و منزل اول آورده شود تا حق تعلیم یک معلول سلب نشه. البته بله. نو تاسو سره بحث دوام ورکوو، خو قدرمن لیدونکو په دې برخه کې یوه لنډه شندمه اخلو.
لیدونکو بیا هم پخیر راغلی. کمیل صاحب رضا تاسو ته دا چې اوس وینو چې په هره برخه کې که هغه ادارې وي که دولتي ادارې یا هم شخصي ادارې پوهنتون وي ښوونځی وي د معلولینو لپاره ستونزې شته دي. اوس کومه ستاسې خپله ټولنیزه شورا مو چې جوړه کړې ده د معلولینو لپاره تاسې څه کړي دي په کومه برخه کې د ادارو سره غږېدلي یاست چې هغوی د انجینرۍ له لحاظ نه یا هم د مهندسۍ له لحاظ داسې تمرینونه طرحه کړي چې په هغه کې معلولین هم وکړي چې په اسانۍ باندې کته پورته سي. لومړی غواړم چې دا ووایم چې زموږ د افغانستان د ځوانو معلولینو ټولنیزه شورا چې ده دا شورا کې د افغانستان ځوان کدرونه راجمع شوي دي. دا شورا د نورو شوراګانو سره متفاوته ده ولی کار او مسؤلیت او مکلفیت د افغانستان 10 میلیون انسانانو ته خدمات دي. تنها د معلولیت په برخه کې موږ نه چرخو. موږ غواړو د افغانستان په ټولو ملي قضایاو کې مداخله وکړو ځکه موږ د جنګ قربانیان یو دا جنګ نور پای باید ومومي. راځو دې خبرې ته چې موږ ګرځو موږ چې سهار لمونځ کله وکړو زه قاضي صاحب او بعضې نورونه موږ د یو کمیټې او د یو ګروپ په شکل زو وزیر صاحبانو سره کینو. فرضاً موږ چې وخت مخکې لاړو د جناب نادري صاحب د ښار جوړولو د وزیر سره کیناستو او هغې ته مو عرض وکړو چې زموږ خپله اداره چې هغه د شهیدانو او معلولینو اداره ده او معینیت دی د نړیوال بانک لخوا تقریبا چې وخت مخکې 6.5 لک امریکایي ډالر په دې باندې ولګېده ولې متاسفانه خپله اداره کې زموږ اکسیسیبیلیټي نشته دی. هغه اداره چې اصلي میراثیان یې موږ یو زموږ اداره نه لیفټ لري نه ریمپ لري. دا د ډېر یو کمزوري مدیریت بیلګه ده چې هلته دغه رهبري په دې ونه توانېدله چې د معلولینو په خپله اداره کې دوی لپاره سهولتونه ایجاد کړي. څو ورځې مخکې موږ تلي وو معینیت ته ما خپله په دهلیز کې وکړه د 2 تنه معلولین په دهلیز کې خویه شو دا بېچارهګان راولوېده. موږ سره انګېزه پیدا شوه او دا موږ درک کړه چې دې معلولینو دې مشکل ته باید د پای ټکي کېږدو. په دغه پروژه کې چې نړیوال بانک لخوا چې دا تمویل شوي د دلته تطبیق شوي متاسفانه پراخه درغلي او فساد شوی دی. موږ جناب نادري صاحب ته لاړو نادري صاحب ته موږ خپل عرض وکړو چې ټول دولتي ادارې چې جوړېږي هغه د ښار جوړولو د انجینرۍ د بخش لخوا دوی ته ډیزاینینګ کېږي او پروژې ډیزاین کېږي. موږ ویلي چې افغانستان په 2012 کال کې د نړیوال کنونسیون د معلولینو نړیوال کنونسیون سره ملحق شوی دی او دا یې منلې ده چې نړیوال میثاقونو تطبیق ته به موږ ژمن یو هیواد پاتې کېږو. همدارنګه زموږ ملي قانون هم دغه صراحت کوي. زموږ ملي قانون کومه مجله نه ده دا یو قانون دی او قانون اجروي ضمانت باید ولري. نادري صاحب سره د ناستې نه وروسته هغوی کسان توظیف کړه د انجینرۍ د برخې مسؤلین سره کېناستو ولې متاسفانه هلته موږ 50 انجینران وکتل ډېر تکړه ځوانان هغوی ویلي چې خپله په دې اداره کې فساد و چې موږ ته یې ونه ویلي. موږ دا ادعا وکړه چې تاسې ځوانان تاسې د افغانستان نه ګورئ چې په جنګ کې یو دخیل هېواد دی. تاسې موږ ته معینیت جوړ کړی نه پکې لیفټ شته نه ریم شته یو معلول چې 2 خپې ونه لري دا څنګه کولی شي 4 منزل ته ځي چې خپلې ستونزې او مشکلات حل کړي. بل فرش د دیوال فرش هغه په دهلیز کې هوار کړی همداسې ستونزې او مشکلات شته خو موږ سره تعهد وشو د ښار جوړولو د وزارت لخوا چې په راتلونکي کې ټول پوهنتونونه دولتي اماکن او دولتي ودانۍ جوړېږي موږ به د معلولینو لپاره د لیفټ او ریمپ ټول امکانات په نظر کې نیسو. نو موږ سبا راوځو ماښام ډېر ناوخته ځو ولنټیر ماموریت کوو که معاش هم د دولت لخوا موږ ته نه راکول کېږي ولې په ډېر مېړانه ماښام چې کورو ته ستنېږو وجدان هم ډېر راحت او ډېر با انرژي بیا ټوله شپه پیشنهادونه لیکو دا پیشنهادونه د سبا لپاره ما په اداراتو کې تطبیق. بالکل مبارز صاحب میش در مورد از این بگین که از روی قانون واضح ذکر شده که 1% که تعیین شده به معلولین معیوبین باید در ادارات دولتی سهم داده شده بالخصوص کسایی که قبل مستقامی صاحب که 2 پانتون خواندن 215 خواندن اونا استعداد دارن یا حتی توسط یک وزیر لیاقت و فهم و دانششان است. چقدر شما راضی هستین چقدر در جریان است شما بیشتر معلومات دارین که به معلولین معیوبین به شکل که حکومت وعده کرده در حکومت جا داده برای شما؟ متاسفانه که چندین بار است که خودم کاموی صاحب تماس میگیریم همراه نادری صاحب رئیس اصلاحات اداری اونا حاضر نمیشن که همراه ما صحبت کنن چون معینیت ما در رأسش اشخاص مسلکی وجود نداره که از قوانین و کنوانسیون درست خبر داشته باشن. متاسفانه قسمی که ما خبر شدیم معینیت ما با اصلاحات اداری پذیرفتند که به معلولین فقط 5 نمره داده شود یا اگر خانه معلول باشه 10 نمره داده شود در حالی که ما میخواهیم که نمره امتیازی داده شود در رقابت کلی ولی ما طرح داشتیم شورای ما طرح داشت که 3% سهم میمانه که مطابق ماده 22 قانون حقوق و امتیازات معلولین است و هیچ وقت نمیشه که ماده قانون ما خلافش یک مقرره و طرز عمل را ایجاد کنیم چرا که مقرره و طرز عمل باید مطابق قانون باشه. متاسفانه که کمیسیون اصلاحات اداری با وزارت شهدا و معلولین البته قسمی که از خودشان ما شنیدیم فقط 5 نمره که اگر خانم باشه معلول باز 10 نمره بر از امتیاز داده میشه. طرح مایی بود که 3 بست
البته بست اعلی، بست ادنا و اوسط. 3 بست از 100 بست که 3% سهمیه میشه. این تخصصی به معلول داده شده و رقابت بین معلولین باشه. معلولین واجد شرایط. اگر او بسته تا به سطح ماستری و دکترا باشه، ما معلولین داریم که تا این سطح دانش دارن. ما خواستیم که این 3 بست تخصصی به معلولین باشه و 10 نمره یا 5 نمره که امتیازی به یاد داده میشه در رقابت کلی باشه که با افراد دیگه جامعه البته در بستای خلاف 3 بسته که به معلول تخصیص داده میشه تا بتونه معلول جایگاه خود را، آدرس خود را در تمام ادارات پیدا کنه که متاسفانه ما تا حالا نتونستیم. از طریق رسانه شما به نادری صاحب میگیم که شما در کمیسیون حقوق بشر افغانستان شما کار کرده، شما به حقوق بشری ما عرض بگذاره صدای جوانان ما را که البته ما چیزایی که دیگه معلولین ما میخواین و کارهایی که کردن بعضی از ملت موضوع ناراض است، ما چیزا را نمیخوایم. ما نمیخوایم مراجع کنیم. البته بحث ما بحث قانونی و منطقی و استدلال است. ما فقط میخوایم با ما زمینه از این مسائل بسازن تا بشنون صدای ما. بله کموي صاحب یو خو د مشرانو د چارواکو د لوړپوړو خلکو ستونزې چې هغه نه دي حل کړي دي. دا چې تاسو ویل چې ټوله ورځ هم په ټولنه کې ګرځئ د خلکو سره ناسوله لړئ، خپله اوس عام ولس عام خلک کومې ستونزې معلولینو ته جوړوي یا هم دوی راویه برخورد سره خندل دوی سره؟ په دې اړه باید زه ووایم چې متاسفانه سره د دې زموږ د افغانستان درنې رسنیو خپل رسالت او مکلفیت تر زیاته حد ادا کړی دی. خو دا چې افغانستان کې دا مهال تاسو ته معلومات دي، برېښنایي مشکلات دي، نورې ستونزې دي، د ښوونې او روزنې په برخه کې هغه کچه او ګراب دومره لوړ نه دی تللی. عامه اذهان دې ته جوړ نه دي چې د معلولینو سره ټولنه عیاره شي. یو شمېر معلولین هم په دې ځای اعتراف کوم، هغه معلولین چې هغه سرکشان دي، هغه معلولین چې د قانون نه په مغایرت قدم اخلي، د هغوی په برخه کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالتمآب رئیس جمهور دفتر ته برېښنالیکونه کړي، ډاکټر صاحب عبدالله ته هم لیستونه ورکړي، همدارنګه اتمر صاحب ته چې دی د دوی لیستونه ورکړي. قانون قانون دی او د قانون نه په مغایرت سره که هغه د ولسمشر نه نیولي تر عادي طبقه پورې قدم په مغایرت څوک دي، هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. ولې خوشبختانه په دغه وروستیو کې ډېر څه شوي دي. یو شمېر معلولین وروڼه شته دي چې د قانون نه په مغایرت سره په ټولنه کې زشت او متشدد چلیږي. بیا د ټولنې قضاوت هم دومره غیر عادلانه دی، فکر کوي چې ټول معلولیت قشر یو طبقه دي چې د موټرو زګاو کې درېږي که نه، د خلکو ازار اذیت کوي، هغې ټول فکر یعنې ټول هسې نه دي. همداسې جناب ستانکزی صاحب دا خو متاسفانه به ویم د جناب کرزي صاحب په مدیریت سره او رهبرۍ سره معلولینو ته داسې لازم فرصتونه ایجاد نه شو. معلولین هم دوه خپې نه لري، لاس نه لري، سترګې نه لري. هغوی انسانان دي، اجتماعي ضرورتونه، اقتصادي ضرورتونه، ټولنیز ضرورتونه باید رفع کړي. نو موږ خپل جلالتمآب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ته د کمپاین په وخت کې یو اقتصادي طرحه ورکړه د معلولینو، هغه سیاسي طرح هم په هغه کې یو پارټ وه، همدارنګه اجتماعي او نورې فرهنګي برخې هم لرلې. موږ د معلولینو لپاره ډېر ښه پراخه سټراټیژي لرو د افغانستان د ځوانو معلولینو شورا، او انشاءالله که په راتلونکي کې د شمشاد دغه مبارک اسټوډیو نه ولسمشر موږ وغواړي موږ به خپله طرحه ورسره شریکه کړو. ولې متاسفانه هر وخت ولسمشر وایي چې طرحې شریکې کوي، وزیر ته که موږ طرحه وړي د زه نه پوهېږم ریسایکل بین کې چې چېرته یې خطا کوي، که کله موین ته موږ طرحه وړي موین هم زموږ طرحه نه ده قبوله بدون شک. دغلته چې د اجرااتو خلک په افغانستان کې په دغه وزارتونو او معینتونو کې دا د ګوتو په شمار دي چې د هغوی احساس د معلولیت په اړه موږ تقدیروو. زه داسې یو هیله ورزو لرم چې په افغانستان کې زه د ستانکزي صاحب نه جدا نه یم، زه همدې غوندې ځوانان وروڼه لرم او همدغسې بادرکه انسانان دي، همداسې قاضي صاحب نور. موږ غواړو چې د روغې جامعې سره ګډ صمیمانه او د ورورولۍ فضا کې موږ ژوند مخکې یوسو او ژوند ژوندی اوسئ، تل بریالي اوسئ تاسو مبارک صاحب او ټول هم چې ټولنې بېل غړي نه یاستئ تاسو دغه ټولنه له هغه څخه یو تاسو مخکې ښه خبره کړه چې دا انتخابي نه دی، تصادف دی، تقدیر دی چې هر څه شوي دي، خو په هر حالت باید شکر وباسو. کور مدان ډېره مننه کوو، تشکر بسیار زیات. قدرمنو لیدونکو پاتې ورځ مو نیکمرغه او وروستۍ برخه بیا هم د ماسور برخه ده چې روح الله علیزی به تاسو ته وړاندې کړي. علیزی صاحب سلامونه، سهار بخیر. مننه کوم له تاسو نه، ستاسو دې هم سهار بخیر وي. درنو لیدونکو بیا هم د ماسور برخې ته ښه راغلاست. موږ ته د کابل څخه بېلابېلې چاپي دولتي او غیر دولتي ورځپاڼې را رسېدلې دي چې دغو ورځپاڼو مهمو موضوعاتو ته به کتنه ولرو. تر څنګ د تحلیل په برخه کې هم راسره محترم ډاکټر نادر افغان ده. تاسو ته ښه راغلاست، وایم پخیر راغلی. مننه، سلامت اوسئ تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټول ولس ته مننه کوم. خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. راځو د ویسا غیر دولتي ورځپاڼې ته چې دغې ورځپاڼې هم مختلف موضوعات راخیستي چې
یو له مهمو موضوعاتو څخه یې د څرخي پله د زندانیانو ستونزې رااخیستې دي چې دلته یو پلاوی د مشرانو جرګې څخه څرخي پله ته تللی، هلته د دغه زندان څخه یې لیدنه کړې. البته دا موضوع یې د زلمي زابلي له قوله لیکلي چې هلته ډېری زندانیان بې سرنوشته داسې زندانیان دي چې هغوی یوازې همدې ضمانت ته پاتې دي، په کلو کلو هلته په زندان کې وخت تېري، څوک نشته چې د دوی ضمانت وکړي، یعنې وخت هغه موده یې مکمله سوې ده. ولې زندانیانو ته پوره پاملرنه نه کېږي؟ ستونزه څه شي ده؟ علیزی صاحب دا مسله خو نوې نه ده او د تېرو 14 کالو په جریان کې متاسفانه چې دغه حکومت له اول تشکیل نه په امنیتي ارګانو کې دغسې افرادو اشخاصو ګمارل چې هغوی د ملي ګټو تر ملي ګټو خپلو شخصي او تنظیمي او سمتي ګټو ته ډېر ژمن دي. د هغوی له لاسه تل په زندان کې او په نورو مواردو کې زندانیان ځورول سوي دي، شکنجه سوي دي او توهین سوي دي او دوی ته دسیسې جوړې سوي دي، دوی ته توطیې جوړې سوي دي او دا سلسله تر اوسه پورې هم روانه ده او د ټولو بشري انساني اصولو او منل سویو نورمونو خلاف په چرخي زندان کې هم یو تعداد اشخاص و افراد د شخصي عقدې او تعصب له مخې متاسفانه دا کار کوي، له بندیانو سره بد رویه کله چې دغومره موده کېږي چې دوی په وړاندې دغسې چلند کیي، خصوصا زندانیانو ته ولې شکایتونه نه کیږي؟ که شکایتونه سي ولې د دې شکایتونو پر وړاندې دقیق اقدامات نه کیږي؟ زه فکر کوم چې شکایتونه سوي دي په تکرار ډول باندې، په کراتو باندې شکایتونه سوي دي، هلته سناتوران تللي دي، وکیل صاحبان تللي دي او د بندیانو هغه بد وضعیت او بد حالت یې لیدلی ده او په هغه باندې خپل نظر ورکړی ده. مګر متاسفانه ما وویلې چې په امنیتي ارګانو کې هغه خلک چې دوی متعصب خلک دي، دوی ملي ګټو ته ژمن نه دي، دوی فقط د اړیکو په اساس باندې ګمارل سوي دي، دوی د دې بدبختیو عامل دي او دغه له بندیانو سره د بد چلند باعث هم دوی دي. ځینې بندیان هلته دوی ټکولي دي، وهلي دي، توهین کړي دي، تعذیب کړي دي، په زور باندې دوی نه اقرار اخیستل سوی ده او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. حکومت د ملي وحدت دغه موجوده حکومت تر اوسه پورې په دې نه ده بریالی سوی چې بندیانو ته سمه رسیدګي وکړي، د بندیانو هغه انساني بشري او منل سوي حقوق تامین کړي، د دوی دوسیو ته سمه رسیدګي وکړي، په وخت باندې دوی تداوي کړي، دوی مشکلاتو ته سمه رسیدګي تر اوسه پورې نه ده کړې او دا مشکلات تر اوسه پورې لا هم روان دي. یوه بله موضوع چې وایي زیاترو زندانیانو باندې چې د اعدام حکم صادر سوی تر اوسه پورې په کلونو کلونو کې چې هلته پراته دي، اصلا دغه حکم نه ده تطبیق سوی. بالاخره د حل لاره څه شي ده په دغه برخه کې؟ لنډه توګه بیا به ولاړ سو بلې موضوع ته. د حل لاره خو یې دا ده چې د افغانستان منل سوي قوانین دا په ښه ډول باندې تطبیق شي، که په هره برخه کې په شرعي، دیني او ملي اساساتو باندې چې هغه منل سوي حقوق دي، نړیوال نورمونه دي او دلته د افغانستان قضایي او عدلي ارګانونه کار کوي، هغه باید تطبیق کړي او په هره برخه کې د دغو تطبیق بې له ځنډ او بې له خنډ نه د دې تطبیق د ټولو مشکلاتو د حل لپاره مهمه ده. بله موضوع چې ویسا ورځپاڼې راخلي د مشرانو جرګې د غړو له قوله وایي چې په هېواد کې له روان بد او بحراني وضعیت څخه د وتو لپاره یوازینۍ لاره لویه جرګه ده. ستاسو نظر د لویې جرګې په اړه څه ده چې آیا واقعا موږ له دغسې یو بحران سره مخامخ یو چې یوازینۍ لاره زموږ د دغه وضعیت د وتو لپاره لویه جرګه ده؟ زه فکر نه کوم چې په موجوده شرایطو کې به لویه جرګه د دې مشکلاتو د راوتو یوازینۍ لار وشي. دا ځکه چې دلته فعلا هغسې شرایط وجود نه لري چې موږ نظام ونه لرو، موږ یو حکومت ونه لرو او د پارلمان لرو، منتخب پارلمان لرو، شورا لرو، درې ګونې قوې دلته کار کوي او په دې دغسې یو حالت کې د لویې جرګې راغوښتل زه فکر نه کوم که لویه جرګه هم راوغوښتل شي له مشکلاتو سره به مل وي. یعنې د دوی له دې غوښتنې یا نظر سره چې په عموم کې هغه اشخاص چې د لویې جرګې غږ پورته کوي چې باید لویه جرګه دایر سي، دوی دغه نظر تاسو څنګه ارزوئ چې آیا واقعا زموږ هېواد له بحران سره مخامخ ده که نه دوی د خپلو ګټو په خاطر غواړي لویه جرګه دایره کړي؟
او بې له شکه له بحران سره خو هیواد مخامخ ده، په دې کې شک نشته. اما د دې بحران لار لویه جرګه نه ده، د حل لار یې لویه جرګه ځکه نه ده چې په موجوده شرایطو کې د حکومت په شتون کې د درې ګونو قواو په شتون کې دلته د لویې جرګې لپاره ضرورت وجود نه لري. او لویه جرګه که چېرته هغسې شرایط مساعد وای چې د افغانستان خلک واقعا ټول خلک او ټول ولسونه د لویې جرګې په ارتباط په یوه خوله باندې وای، دا بیل خو دوی وایي چې ملي اشخاص ته دلته موجود دي، دا به راوستل سي هغه فیصله چې لویه جرګه کوي هغه باید ومنل سي. اوس کله چې دوی تاکید پر لویه جرګې کوي، دوی هدف څه شي ده؟ ولې لویه جرګه غواړي؟ کله چې تاسو هم ورسره مخالف یاست چې اوس وضعیت داسې نه ده چې باید لویه جرګه دایره سي، دوی ولې بیا لویه جرګې باندې ډېر ټینګار کوي؟ ګوره لویه جرګه دا د یو هغه لویه جرګه ده چې نه دوی په ټینګار باندې ولې بیا نو غواړي کله چې ستاسو له نظره مهمه نه ده؟ د دوی ټینګار ممکن په دولت باندې فشار راوستل وي، ممکن په دولت باندې خپلې غوښتنې وغواړي چې ویې مني، ممکن په دې کې دوی خپلې شخصي ګټې نغښتې ووسي. او دا ټول هغه مسایل دي چې وخت په وخت باندې سیاسیون متاسفانه د ملي ګټو په ځای باندې کله کله په داسې مسایلو باندې ټینګار کوي چې په هغه کې د ملي مصلحتونو په ځای باندې شخصي منافع نغښتې ووسي. نو زه فکر کوم د لویې جرګې مسله هم همدغه موضوع د هر څوک چې غواړي په حکومت باندې فشار وارد کړي هغه ساده او اسانه لارې همدا ده چې په لویه جرګه باندې تاکید وکړي. او د لویې جرګې لپاره دوی دلایل هم داسې قانع کوونکي دلایل نه دي وړاندې کړي چې د افغانستان خلک پرې قانع کړي او ټول سیاسیون ټول مشران په دې باندې راټول کړي چې واقعا لویه جرګه د حل یوازینۍ لار ده. نو کله چې دوی فقط د فشار د آلې په توګه له لویې جرګې نه استفاده کوي، بیا نو ولې د ولس له ادرسه دوی ځي؟ یعنې ستاسو ځواب داسې دی چې دوی فقط فشار هلته واردوي، ولس فقط د ولس له نوم نه استفاده کوي، یا بیا هم له ولس څخه په دغسې ادرسونو استفادې کیږي؟ ګوره د ولس نمایندګي دا نه ده چې یوازې لویه جرګه د ولس نمایندګي ده. د ولس نمایندګي خو په خپل همدا اوس د ولس استازي په پارلمان کې په سنا کې شتون لري، په دولت کې شتون لري، په حکومت کې او مدني ټولنو کې د ولس استازي شته. دوی کولی شي له قانوني لارو نه چې اوس فعلا په نظام کې وجود لري، له هغو لارو نه دوی له دولت سره په نږدې همکارۍ وغواړي، سره راټول شي، یو ملي اجماع راوغواړي او د ملي اجماع له لارې دا مسله په یو بل شکل باندې حل کړي چې هم حکومت په دې کې همکار ووسي، هم ولس همکار ووسي، هم همدغه مشران ټول سره راټول شي، یو د ملي اجماع په شکل باندې سره کښېني، په ټولو غټو او سترو ملي مسایلو باندې ټول یوې کلي نظریې او نتیجې ته ورسېږي او بیا د ټولو مسایلو په ارتباط باندې په ګډه سره فیصله وکړي. کله چې د ملي اجماع لاره تاسو غوره کوئ او تاکید هم په دې کوئ چې د ملي شورا له لارې، ملي شورا هم تاسو ګورئ چې عام مشران جرګه کې تېره ورځ موږ د دوو سناتورانو ترمنځ د شخړې شاهد وو، هم په ولسي جرګه کې هم موږ تاسو ولیدل چې جنجالونه تر دې حده پورې دي. بیا نو څنګه باور کولی سو په خپله ملي شورا باندې چې دوی د هم واقعا د خلکو دپاره دغسې یو اقدام وکړي چې هغه د خلکو غوښتنې ترسره سي؟ ګوره د ملي شورا او د ملي اجماع ترمنځ تفاوت وجود لري. ملي شورا او خو په خپل نه تاسو تاکید دا و چې باید له دغو لارو څخه کار واخیستل سي. ګوره د ملي اجماع په ملي اجماع کې مهم ټکی دا ده چې ټول یعنې د ټول نه هدف دا ده چې سیاسیون مشران ولو که په حکومت کې نه وي، له حکومت نه بیرون وي هغوی او هغه چې په حکومت کې شامل دي فعلا او هغه چې په ملي شورا کې دي ټول په ګډه سره راټول شي. حتی مخالفینو ته دعوت ورکړه چې هغوی هم په دې ملي اجماع کې برخه واخلي. ملي اجماع دا ده چې ټول د ملي مسایلو په ارتباط باندې هغه مشترک ټکي چې دوی ټول لري، د هېواد د ژغورنې لپاره، د ولس د ژغورنې لپاره، د جګړې د پای ته رسولو لپاره، د امنیت د راتلو لپاره ټول په ګډه سره کښېني. اما یوه خبره ده ډاکټر صاحب، ډېری وخت د ملي له ملي نوم څخه استفادې کېږي. مثلا زه او ته ملي ډېر یادوو، اما کله چې عمل ته راسي دغسې یو موضوع ته چې تاسو د ملي اجماع خبره یاده کړل، دلته نظرونه مختلف دي. ډېری اشخاص کیدای شي تر ملي مسایلو خپلې شخصي مسایل وړاندې وبولي. بیا څنګه کولی شي دوی په یو نظر باندې په یو ټغر راټول سي او دغسې یو څه رامنځته سي؟ که دوی نه راټولیږي معنا یې دا ده چې دوی سوله نه غواړي، دوی ثبات نه غواړي، دوی موجوده د دوی دا غوښتنې بیا نو د ملت له غوښتنې نه دي. تاسو باور لرئ چې دغسې په یو نظر باندې ټول د ملي اجماع تر نوم لاندې راټول سي؟ باید راټول شي. دا د افغانانو مکلفیت ته، دا د مشرانو مسؤلیت ته. یو وخت به دوی راټولیږي او که نه راټولیږي هېواد به همدغسې په مشکلاتو کې راګیر واوسي، جنګ به همدغسې دوام پیدا کوي او د افغانانو مشکلات ورځ تر بلې د همدغه جنجالونه دوی ته مو ور ورسېدل، تاسې ولیدل شي
په مشرانو جرګه کې مشکلات موجود دي، په سنا کې هم دغسې مشکلات دي او د سیاسیونو ترمنځ دغه مشکلات له تېرو 14 کالو او بیا هم له تېرو 4 لسیزو را په دې خو دوام لري. نو د حل لاره یې همدا ده چې دوی په ملي مسایلو باندې توافق وکړي او په ګډه سره کار وکړي. یوازینۍ د نجات لاره د ولس او د هیواد همدا ده چې ګډ کار ته ضرورت ده او ګډ کار همدا ده چې بالاخره ستاسو نظر دا دی چې د لویې جرګې پر ځای باید ملي اجماع رامنځته سي. کاملا همدا بهترینه لار ده او اسانه لار ده. مننه کوم له تاسو نه. اوس هم راځو د هیواد دولتي ورځپاڼې ته چې دغې ورځپاڼې هم مختلف موضوعات راخیستي، خو لومړی به لاړ سو د دغې ورځپاڼې سرمقالې ته چې سرمقاله یې د ترهګرو د ځالو پر ضد د امریکا د یو اړخیز عمل اړتیا لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن تېره اونۍ د اسلام آباد په سفر کې پاکستاني چارواکو ته تندې خبرې کړې دي. دوی ویلي چې اسلام آباد پاکستاني چارواکو ته په زغرد، البته د امریکې دغه چارواکي ویلي چې باید تاسو اقدام د ترهګرو د ځالو د له منځه وړلو لپاره وکړي. څرنګه چې تاسو د اسامه بن لادن پر وړاندې اقدام وکړو، باید دغسې د اوسني ترهګرو پر وړاندې هم تاسو اقدام وکړئ او د دوی ځالې له منځه یوسئ. بیا دغه ورځپاڼه په سرمقاله کې خپل نظر داسې لیکي چې وایي پخوا به د پاکستاني کړیو امریکا او نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکوله او د ترهګرۍ پر ضد به یې د دروغجنې وعدې پر مټ له امریکایانو او د دوی له متحدینو څخه پیسې ترلاسه کولې او دغه پیسې به بیرته وایي دوی په دغه ډلو باندې مصرفولې چې دا تقویه سي. خو په پای کې بیا داسې نظر لري چې د حل لارې په توګه دغې دولتي ورځپاڼې لیکلي چې امریکا او د دوی متحدینو ته وایو چې پاکستان ته دې په تمه نه پاتې کیږي، بلکې د ترهګرۍ ضد مبارزه باید په خپلو لاسونو پر مخ بوځي. په پښتو کې متل دی وایي چې په پردي لاس مار مه وژنه. دا متل باید په ژوره توګه درک او د ترهګرۍ پر ضد د یو اړخیز عمل مهم وګڼل سي او په دغه وضعیت کې باید اقدام وسي. تاسو یې دې سرمقالې په اړه څه نظر لرئ؟ ګوره، اول خو ټول هیوادونه خپلو ملي ګټو ته ژمن دي. یعنی اول دا څوک نشي تاییدولی چې واقعا امریکایان په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دي او که نه دي ژمن. که چېرته دوی وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، ثبات راشي، نه یوازې په پاکستان باندې د فشار د راوستو له لارې بلکې په صادقانه ډول باندې د سولې لپاره، د مذاکرات لپاره زمینه مساعدولی شي. نور هیوادونه هم دلته مداخلې لري، نور ګاونډي هیوادونه چې هغه پاکستان په مراتبو د افغانستان په چارو کې عمیقه او ژوره مداخله لري، هغوی د مداخلې مخه هم نه نیسي. او نه تنها چې د مداخلې مخه یې نه ده نیولې، بلکې د تروریزم له نوم نه او له دې اصطلاح نه یې د خپلو ګټو لپاره وخت په وخت باندې استفاده کړې ده او د خلکو له احساساتو نه استفاده کړې ده. که پاکستان کې دغه ډلې دي او د اسلام په نوم باندې او د جهاد په نوم باندې دلته جنګ په مخ باندې وړي. یعنی د امریکایانو اختلاف له پاکستان سره دا په مطلق ډول باندې څوک نشي ویلی چې واقعا امریکایان به دلته سولې ته ژمن واوسي. اوس یې موده ورته تعین کړي چې په دغه امره وخت کې باید تاسو اقدام وکړئ، که نه موږ خپله د ترهګرو پر وړاندې په پاکستان کې اقدام کوو. یعنی هغه دریځ چې پخوا پاکستان پر وړاندې امریکې درلود اوس تفاوت پیدا کړی، اوس جدي سوي. دغه جدیت ته د امریکې تاسو په کوم نظر ګورئ چې څومره به واقعا هغسې چې دوی په جدیت سره شعار ورکوي عمل به ترسره کړي؟ دا به معلومه شي، دا به ثابته شي چې واقعا دوی دلته د جګړې د دوام لپاره همدغه جدیت غوره کړی ده. همدغسې لکه چې اوس د دوی ستراتیژي، دغه نوې ستراتیژي د جنوبي اسیا لپاره او د افغانستان لپاره چې د امریکا د نوي حکومت لخوا نه اعلان سوه، دا به وکتل چې آیا په دې کې د سولې لپاره، د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو په مالکیت باندې او د افغانانو په مشرتوب باندې سولې ته د سولې سره څومره مرسته کیږي او څومره همکاري کیږي، او که یوازې فشار په دې ده چې دلته نور هم جګړه ګرمه شي او دلته د جګړې او د وسلو رقابت او د متخاصمو هغه هیوادونه چې منافع په افغانستان کې د ټکر په حال کې دي د هغو حساسیتونه راوپاروي. خو بله موضوع چې دغې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د حل لاره یې دا ښودلې چې باید یو طرفه اقدام وسي، ځکه چې پاکستان په بار دا ژمنه کړې چې موږ د ترهګرو پر وړاندې جدي مبارزه کوو، ولې برعکس هغه څه چې غوښتنه کېدله د ژمنو خلاف ترسره سوي. باید یو طرفه اقدام خپل امریکا دغه اقدام ترسره کړي او هغه اصلي ځالې باید له منځه یوړل سي. زه فکر کوم که چېرته واقعا امریکا دومره د دې ځالو له منځه وړلو ته ژمن واوسي،
بې له دې چې هلته عمل وکړي او بې له دې چې حمله ورباندې وکړي له منځه یوسي که دا اراده ولري نو پاکستان بې له شکه چې دا ځالې له منځه وړي او دغه فعالیتونه بندوي. ولې شک په دې نه ده چې یوازې پاکستان د شک دا ده چې آیا رښتیا هم امریکا او هغه د دوی متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي دي آیا دوی واقعا سوله غواړي؟ که دوی واقعا د سولې په راوستو کې لیوالتیا ولري او دې ته ژمن واوسي چې په افغانستان کې سوله راشي، بې له شکه چې ډېرې زیاتې لارې شتون لري چې دوی کولی شي همکاري وکړي او خپله افغانانو ته دا اختیار او صلاحیت حاصل ووسي چې دوی مرسته وکړي له هغو سره او له مخالفینو سره هم خبرې وشي، فشارونه هم وارد شي همزمان. خو د مخالفینو سره هم وایي امریکایي چارواکو په قطر کې روابط جوړ کړي چې باید هغه مخالفین چې دوی سولې ته لیوالتیا لري له دوی سره سوله وسي. په ټوله کې یعنې ستاسو بې باوري په پاکستان باندې که په امریکې باندې؟ په دواړو باندې ده. دواړه تر اوسه پورې دوی د سولې لپاره صادقانه کار نه ده کړی او په دواړو باندې تر اوسه پورې د افغانستان ملت اعتبار او اعتماد نه لري. یعنې دغه دریځ بدلېدا باندې هم تاسو باور نه لرئ؟ د دریځ خو بې له شکه چې بدل سوی ده، اما د پاکستان سره د امریکې اختلاف په خاصو مواردو کې ده، نه په ټوله کې د سولې په راوستو کې، نه په ټوله کې د جګړې په پای ته رسولو کې. یوازې د دوی فشار دا ده چې د حقاني شبکه چې مقتدره او قوي شبکه ده او ډېر زیات حملې خصوصا په امریکایانو باندې ترسره کړي دي او ترسره کوي او ډېر منظم او قوي پلانونه جوړوي د خپلو حملو لپاره. د دوی تاکید تر ډېره حده پورې په پاکستان باندې دا چې د حقاني شبکې مرکزونه له منځه یوسي. نه ټول طالبان او نه طالبان ټولې ډلې. خو یو لیست یې ورکړی د دغه لیست په اړه دوی ویل چې په دغه موده کې باید تاسو اقدام وکړئ، یعنې هغه لیست هم. خو برعکس بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر غبرګون داسې و چې ترهګرو اصلي ځای پاکستان کې نه دي، له پاکستان څخه د باندې دي، یعنې هدف یې افغانستان چې افغانستان کې د افغانستان د استخباراتو په واسطه هند کوشش کوي چې پاکستان بې ثباته کړي. تاسو څومره دوی له دغه نظر سره موافق یاست؟ ما وویلې چې تر هغه وخته پورې پاکستان د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته نه کوي تر څو پورې چې دوی خپلو ملي ګټو ته نه رسېدلي او دوی غواړي چې دلته د هند نفوس په افغانستان کې کم کړي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې تر ډېره حده پورې له پاکستان سره تجارتي او سیاسي اړیکې ولري او همدارنګه دوی دغه تشویشونه او دغه ویره چې پاکستان لري د دې خپلو ملي ګټو او ملي منافعو په چوکاټ کې دوی نه غواړي چې دغه ډلې دوی له لاسه ورکړي. دا دوی د یوې وسیلې د یوې آلې په ډول باندې په افغانستان باندې د فشار په حیث باندې استعمالوي او نړیوال نه په دې باندې امتیازات اخیستي دي څو وارې په تېرو 14 کالو کې او په تېرو 4 لسیزو کې پاکستان د همدې جګړې له برکته ډېر زیات امکانات. خو خبره دا ده چې سر له دې چې اوس نړیوال هم په دې باور دي چې ځالې اصلي هلته دي او ترهګرو سره باید دوی مبارزه وکړي، ولې دوی بیا هم تاکید په دې کوي چې دلته ځالې نشته او د باندې د افغانستان کې هڅې د دې کوي چې پاکستان بې ثباته کړي. دوی له دې خبرې سره ستاسو نظر څه شی دی چې آیا واقعا د افغانستان له لوی داسې هڅې کېږي چې پاکستان د بې ثباته شي؟ خو بل اړخ ته بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ له لوري داسې هم ځواب ورکړل سوی چې اصلا موږ دا کار نه کوو، که چېرته تاسو کوم ثبوت لري درېمګړي هېواد ته یې وړاندې کړي تر څو په هغه اړه اقدام وسي. ما مخکې وویلې که چېرته واقعا هغه شی چې د افغانستان دولت یې غواړي، د افغانستان خلک یې غواړي، د افغانستان ولس یې غواړي، هغسې فشار د امریکایانو لخوا پاکستان باندې وارد شي او مثمر ثابت شي د سولې په راوستو کې، د جګړې په پای ته رسولو کې او هغه حملې چې دلته کېږي ترسره کېږي د بېګناه افغانانو د وژلو سبب کېږي، د هغو مخه ونیول شي. هر ډول ممکنې فشارونه چې دغه اهداف لاسته راوړي د افغانستان خلک به استقبال وکړي، د افغانستان خلک له هغه نه هرکلی کوي او دا مهمه ده. موضوع خپله پاکستان وایي چې موږ قرباني یو د تروریزم یا د ترهګرو، تاسو په دې باندې څه باور لرئ؟ پاکستان خو اصلا دا ده چې بې له شکه له تېرو 4 لسیزو را په دې خوا او حتی چې له هغې ورځې نه چې پاکستان تشکیل شوی ده، پاکستان کې مختلفې ډلې دي او دا ډلې مختلف نظریات لري، مختلف افکار لري، ځینې د دولت سره مخالفې دي او د دولت دغه دوه مخه سیاست. خپله لومړي وزیر ویل چې موږ قرباني، یعنې ډېره صدمه موږ خپله لیدلې له دې موضوع نه. آیا واقعا دوی قربانیان دي؟
دوی خو تر یوه حده پورې هغه ډلې چې دوی د نورو د تخریب لپاره رامنځته کړي وي، د نورو هیوادونو د امنیت خرابولو په خاطر رامنځته کړي وي، هغوی ډلو بالاخره د پاکستان له دې دوه مخي سیاست نه وروسته چې د پاکستان دوه مخي ولیده، د پاکستان په ضد باندې هم اقدامات کړي دي، په دې کې شک نشته. اما دا د هغو استدلال ده چې پاکستان له یوې خوا دوی ته امر کوي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، او له بلې خوا بیا په پاکستان کې د دې مخه نیسي چې هغه څه چې پاکستان کې روان دي هغه هم ځینې موارد دوی ورسره موافق نه دي. بې له شکه چې همغه ډلې چې دوی ساتلې دي وخت په وخت باندې پاکستان خپله هم دوی لاسه ضرر لیدلی ده، ولې همدغه د دوی خپل محصول ده. حل لاره او په دغه برخه کې د هیواد ورځپاڼې له سرمقالې سره څومره تاسو موافق یاست چې باید امریکا یو طرفه اقدام وکړي په دغه برخه کې دوی خپله، ځکه چې هغوی خو همکاري نه کوي، بار بار په خبرونو مونږ غولولي یا هم خپل امریکا غواړي چې وغولوي، دوی باید یو طرفه اقدام وکړي، خپله باید په دې برخه ګوره یو طرفه اقدام زه فکر نه کوم چې یو طرفه اقدام به د مشکلاتو د حل سبب وګرځي، بلکې نورو ډلو ته به د تشنج زمینه برابره کړي، نور عکس العملونه به راپورته کړي او نور داسې ډلې به رامنځته شي چې هغه به بیا بالاخره د افغانستان لپاره د جګړو سبب وګرځي، د ناامنیو سبب وګرځي. مننه کوم. په دې برخه کې راځم بلې موضوع ته چې د هند افغانستان ته د ایران له لارې د غنمو صادرات پیل کړل. البته د چابهار بندر دغه لومړنۍ ډالۍ ورته وایي هند چې موږ افغانستان ته ورکړله. په دې برخه کې ستاسو نظر څه شي دی؟ دا خو یو ښه اقدام ده د هند له خوا نه. ډېر تل هغسې مرستې سوي دي چې د افغانستان خلکو ضرورت ورته لاره، زیربنایي پروژې دلته عملي سوي دي، بندونه جوړ سوي دي، سړکونه جوړ سوي دي، پارلمان ته ودانۍ جوړه سوه، شفاخانو سره مرسته سوې ده. د هند مرستې واقعا د افغانانو لپاره د قدر وړ دي، افغانانو یې هرکلی کړی ده. د افغانستان دولت له دې مرستو نه ډېر خوشحاله ده او په ځای مرستې سوي دي او دغه د غنمو افغانستان ته رالیږل دا هم یو ستره مرسته ده د افغانانو لپاره. بې له شکه چې افغانان به د دې هرکلی وکړي او هرکلی مننه کوم. راځو د اصلاح دولتي ورځپاڼې ته چې دغه ورځپاڼې هم مختلف موضوعات راخیستي چې یوه موضوع د اجرایه ریاست له قوله راخیستې چې ویلي دي د امنیت شورا البته دوی غوښتنه کړې اجرایه رئیس له ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه چې باید د ملا هیبت الله او د دغه ډلې د مشرانو نومونه په تور لیست کې ولویږي. ستاسو نظر څه شي دی؟ که له یوه اړخ نه موږ د سولې خبرې کوو، بل اړخ نه بیا د مشرانو نومونه په تور لیست کې سي، دغه موضوع به څومره سولې ته زیانمن تمام سي؟ زه فکر کوم چې دا به د اجرایه رئیس خپل شخصي نظر ووایي چې د افغانستان خلک په دې باور دي چې مخکې له دې نه چې د سولې دروازې وتړو باید د سولې لپاره رښتونی کار وکړو او د دې مسلې چې د طالبانو د مشرانو نومونه دې په تور لیست کې واچول شي دا یوه ډېره حیاتي او مهم موضوع ده او زه فکر نه کوم چې که چېرته دوی نومونه په تور لیست کې واچول شي دوی د بیا د سولې مذاکرات ته حاضر شي. دغه مسله مخکې له دې نه چې اجرایه رئیس مطرح کړې وای له ټولو مشرانو سره په دې باید مشوره سوې وای، دولت ټول اړخونه بیرون له دولت نه مشران چې په دولت کې برخه نه لري هغوی نه باید مشوره اخیستل سوې وای. یعنې بالاخره ستاسو نظر څه شي ده په دغه برخه کې په لنډه توګه وخت پای ته رسیږي دغه مختلف نظرونه چې یو تروریست ډله حتی ویلي چې باید دغه ډله تروریستان دي دغه نومونه ولې بل اړخ بیا د سولې لاس اوږدوي په دغه موږ چې د ملي اجماع خبره کوو همدغه ملي اجماع دې ته ویل کېږي چې په ټولو ملي مسایلو باندې یو نظر رامنځته شي. اساسي موضوعات د سولې مسله ده، د جګړې د پای ته رسولو مسله ده، د امنیت مسله ده، له ګاونډیو سره د اړیکو مسله ده، له امریکې او ناټو سره د روابطو مسله ده. دغه څلور پنځه اساسي مسایل دي چې په دې مسایلو کې نه دولت په یو نظر باندې ده او نه مشران په یو نظر دي. مننه کوم له تاسو او دې باندې باید ټول یو نظر ته ورسېږي. خدای دې سلامت. درنو لیدونکو د ماسور برخه پر همدې ځای سرته رسیږي. د خدای په امان.